د کابل جلالاباد دويم لاين سړک کارونه نږدې 20% ترسره شوي. د قراردادي شرکت مسؤل انجینر مجاهد شاهد وای د کابل جلالاباد دويم لاين سړک د لومړي فاز کارونه چې 22 کیلومتره دي شاوخوا 20% کارونه ترسره شوي. نو دغه کټینګونه چې خلاص دي نه بعد بیا بعدي پروسیجر د سبګریډ او سبیس او بیس کورس او چې د کانکریټو دا نو موږ اوس دغه نن ورځ موږ ته یو څه راپور راغی د کابل نه موږ څه ډیزاینونه راورسېدل یو ډیزاینونو مطابق باندې بیا موږ سټرکچر باندې شروع کوو چې پیغه سټرکچر کې بریجونه دي کلوټونه دي نو دغه کارونه په یو بل څه مسلسل دي سیکوینس دي. انجینر شاهد زیاتوي کارونه په چټکۍ روان دي او په خبره د ټاکلي معیار مطابق به کارونه مخ ته وړي. 2 کاله نه تر 3 کاله دی ډیوریشن یعنی وخت ده. نو اوس د فیصدي په لحاظ سره که تاسو ته وایم چې 60% یا کم او زیات یا 15% به کار سوی تر 9 کیلومتره پورې د مو کټینګونه تقریبا په خلاصېدا دي او دغه نه بعد موږ فیلینګونه هم شروع دي بعضی هغه کې جاینو کې د سړک نو الحمدلله پروژه په ښه سرعت سره روانه ده. رسول خان او حارث چې په دغه پروژه کې کار کوي له خپل کار خوښ دي وای د خپل هیواد په آبادولو کې هیڅ ستړیا نه احساسوي او ډیر پکې خوشاله یم الحمدلله. تقریبا د ورځې دلته ډیر سکواټران کار کوي او ډیر موټران او منګه چې دا کار شروع کو ورځې باریږي دا 3.5 موټر دي ځنه د منګه ملبه دا کار دی الحمدلله ډیر خوشاله یو. دلته سیفټي افسر په توګه کار کوم نو ډېری ځوانان د استماع غوندې په خپل وطن کې په کار دی او دا پروژه ده د ډېر ځوانان دلته کار کوي تقریبا ما غوندې چې شاید 15 ځوانان دي چې موږ سره کار کوي لا ډېر لیبر هم موږ سره داسې نور کار کوي سیفټي کې ډېر کارمندان یو چې موږ کار کوو نو انجینر صاحبان دي چې موږ سره کار کوي نو ډېر خوشحاله یم په خپل وطن کې کار کوم. په دغه سړک باندې موټر چلوونکی ګل عالم وای د دغه سړک پر غېدو سره به نه یوازې د کابل جلالاباد تګ راتګ اسانه بلکې ورسره به د ننګرهار سره رود خوږیاڼو شیرزاد او حصارک ولسوالیو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. داسې سپین ږیري ما ولیده وایي موږ د دې سړک په ارمان یو او یو څه موده مخکې ما سره راغی وایي ما یې لا ارمان پوره شو که نه داسې خبره حتی ماته یو سړي سپین ږیري وکړه که نه او د دې لارې موږ ډېر مشکلات لیدلي دي او که ورغول شي موږ به انشاءالله ډېر سهولت کیو موږ باندې به ښه زندګي راشي او په موږ به د هغه خبره ښه وخت تېر شي او د ملک په جوړښت سره سړک جوړښت سره د خلکو ارامتیا راځي سهولتونه راځي حتی د کارونه پیدا کېږي ډېرې پیدې لري. د یادونه ده چې دغه سړک د کابل جلالاباد په لومړي لاین د ټول پلازي په پیسو رغول کېږي.